اللهم محمد في جميع أفعاله ومحمد اللهم صل عليه مع صحبه وآله. د رسول صلی الله علیه و وسلم د سیرت 18مه برخه. د ارقم ابن ابي الارقم کور. د دغو عذابو او ازارو په وخت کې او د دې په مقابل کې د پوهې او حکمت کار دا و چې رسول صلی الله علیه وسلم مسلمانان د اسلام د اعلانولو او د ښکار کولو څخه منع کړي، که په خبرو سره وي او که په عمل سره. مسلمانان باید چې خپل اسلام ښکاره او اظهار نه کړي. د رسول صلی الله علیه وسلم سره باید په سري ډول او په پټه یو ځای شي، ځکه که رسول صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو سره په ښکاره او د مشرکانو په حضور باندې ټولنه او اجتماع وکړي، نو په دې کې هیڅ شک نشته چې کفار به په هره وسیله سره چې وي د دوی په منځ کې لرېوالی راولي، او د دې امکانات هم شته چې مسلمانان او مشرکان د دوی په مابینځ کې یو لوی جنګ وسي. او داسې هم یو وار پیښه سوله، هغه دا چې د رسول صلی الله علیه وسلم اصحاب کرام د لمانځه او د عبادت لپاره د مکې مکرمې په شیلو کې سره یوځای کېدل. د کفارو څخه څو نفره دوی ته دغه د عبادت په حال کې ورلل او دوی ولیدل، نو کفارو بدې او ناوړې خبرې ورته وکړي چې په نتیجه کې جنګ سره شروع شو. سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه د کفارو څخه یو سړی داسې ووهی چې وینې ور وبهولې، او دا هغه اولنۍ وینې وې چې په اسلام کې بهول سوي دي. او دا معلومه خبره ده که دغه جنګونه اوږده سي او بیا تکرار سي، نو د مسلمانانو د بربادۍ او د هلاکت سبب ګرځي. نو د عقل او د حکمت کار دا و چې دغسې ټولنې په پټه او سري ډول سره وسي. اکثره اصحاب کرام خپل اسلام باید چې پټ کړي، عبادت او دعوت او ټولنې باید چې په پټه سره وکړي، مګر رسول صلی الله علیه وسلم په ښکاره سره به د دعوت کوئ، خپل عبادت د مشرکانو په حضور او د هغو په مابینځ کې کوئ. چا او هیڅ شي د دې کار څخه نسوای منع کولی، فقط د مسلمانانو سره یو ځایوالی او د هغو سره یو ټولنه جوړول یا تعلیم او تبلیغ کول، دا یې په پټه سره وفرمایل، او دا هم د دوی د اسلام د مصلحت دپاره و. نو د ارقم ابن ابي الارقم کور چې د صفا پر غونډۍ و او د مشرکانو د سترګو او د مجلس د ځای څخه ګوښه او نهام و. رسول صلی الله علیه وسلم دغه کور د دعوت مرکز او د مسلمانانو د اجتماع او د تعلیم او د ټولنو ځای وګرځوئ. ارقم ابن ابي الارقم چې نوم یې عبدمناف ابن اسد دی او قریش دی، 10م نفر دی چې مسلمان سوی دی. اوس به هغه بیان درته وسي چې حبشې ته اول هجرت څنګه وسو. مسلمانانو ته د کفارو د طرفه د عذابو او ازارو ورکول د بعثت د 4م کال په منځ کې یا په آخر کې شروع شول، خو په شروع کې دا عذابونه سپک او خفیف وو، مګر ورځ په ورځ او میاشت په میاشت باندې سختېدل او زیاتېدل، تر څو چې د بعثت د 5م کال په نیمایي کې دونه شدید او سخت شول چې تر تحمل او زغملو ووتل. مسلمانان دې ته مجبوره شول چې یو داسې حیله وسنجوي چې له دغه دردناک عذابو څخه ځان خلاص کړي. په دغه سختو حالو کې د سورة کهف سورت نازل شو چې په هغه کې د داسې سوالو جوابونه موجود ول چې مشرکانو د رسول صلی الله علیه وسلم څخه کړي ول. مګر په دغه صورت کې 3 قصې هم وې چې په هغو کیسو کې د الله د طرفه څخه خپلو مؤمنو بندګانو ته واضحه اشارې وې. اول د اصحاب کهف قصه وه چې په دغه قصه کې دا لارښوونه وه که کوم وخت څوک پر خپل دین وبېرېږي، نو دی د کفر او د ظلم څخه د ځان خلاصولو دپاره هجرت باید چې وکړي. الله جل جلاله د سورة کهف په 14 نمبر آیت کې فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. یعنی کله چې تاسې د دغو مشرکانو څخه او د هغو د بوتانو څخه چې دوی عبادت کوي ګوښه او پر یوه طرف سواست، یعنی تعلق نه ورسره لرئ، دوی مشرکان دي او تاسې مسلمانان یاست، نو تاسې په هغه غار کې ځای ونیسئ. ستاسې رب به ستاسې ته او ستاسې دپاره خپل رحمت نشر کړي، او ستاسې د کارو د جوړولو او د ګزارې کولو او د خوشحالۍ اسباب به درته مهیا کړي. دغه خبره اصحاب کهف په خپل مابین کې سره کړې وه. ول څنګه چې موږ د مشرکانو د دین څخه بیل او جلا یو، نو په ګزاره کولو کې هم باید د دوی څخه جلا شو. څنګه چې د دوی د باطلو معبودانو څخه جلا یو، نو باید له هره طرفه څخه زموږ او د دوی تعلقات او روابط سره وشکېږي. دویم په دې صورت کې د موسی علیه السلام او د خضر علیه السلام کیسه پکښې وه
چې د هغې قصې څخه بیا دا رامعلومېدله چې د حالاتو نتیجه همیشه پر ظاهري قسم نه وي، بلکې ډېر ځله کار د هغه چې ظاهرا معلومیږي د هغه پر عکس وي چې ته یې په ظاهره سره وینې. په دې کې دا نرمه او لطیفه اشاره وه چې کم جنګونه چې نن ستاسې پر ضد روان دي ډېر ژر به سرچپه او پر عکس باندې واوړي، او دغه مشرکان که ایمان نه راوړي بیا به ستاسې د لاسه شپې پر ارامه نشي تېرولی. دریم د په دې صورت کې د ذوالقرنین قصه وه چې د دغه قصې نتیجه دا وه چې مځکه د الله جل جلاله ده، حاکمیت او خلافت یې هغه چاته ورکوي چې د الله جل جلاله خوښه وي، او کامیابي د ایمان په لار کې ده نه د کفر په لار کې، او د مځکې د خلافت هغه څوک حقدار دی چې د الله جل جلاله صالحه بنده وي. او بیا د سورة زمر څو آیاتونه نازل سول چې په هغو کې و هجرت ته اشاره وه. په هغو آیاتو کې یو آیات چې د سورة زمر 10 نمبر آیات دی، الله جل جلاله فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه وارض الله واسعه انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. یعنی هغه کسانو ته چې په دې دنیا کې په طاعت سره نیکي کړې ده په آخرت کې نیکي سته، او د الله جل جلاله مځکه پراخه ده، او بېشکه چې صابرانو ته به بې حساب اجر او ثواب ورکول کیږي. رسول صلی الله علیه وسلم ته دا ور معلومه وه چې هلته په حبشه کې یو عادل سړی باچا دی چې نوم یې اصحمه النجاسي و، او د هغه په ملک کې څوک پر چا ظلم نسی کولی. اوس چې رسول صلی الله علیه وسلم دغه تکلیفونه او آزارونه کم چې قریشو مسلمانانو ته ورکول ولیدل، حتی کفارو اوس د زبیر ابن عوام، د سعد ابن ابي وقاص او عثمان ابن عفان په آزارولو باندې هم شروع وکول، تر داسې اندازې چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته هم تکلیف او آزار ورکوي، چې دا ټوله د قریشو د محترمو کورنۍ او د سردارانو څخه دي. مسلمانان په ډیر تکلیف کې دي او ژوند یې ډیر سخت سو، او ویلیدل چې عذاب ورځ په ورځ نور هم زیاتیږي. اصحاب کرام په سختیو او په عذابو کې شپې تېروي. نو رسول صلی الله علیه وسلم اصحاب کرام ته وفرمیل: کله تاسې څخه څوک غواړي چې د مکې مکرمې څخه ووځي او حبشې ته هجرت وکړي ولاړ دې سي، ځکه هلته په حبشه کې یو باچا دی چې د هغه په باچایي کې پر چا ظلم نه کیږي. نو د بیاست په 5م کال او د رجب په میاشت کې د صحابه کرامو اولې ډلې حبشې ته هجرت وکړي، چې دغه ډله 12 سړي او 4 ښځې وې. د دې ډلې مشر عثمان ابن عفان رضی الله عنه، او د ده سره د ده زوجه د رسول صلی الله علیه وسلم لور رقیه رضی الله عنها هم ورسره وه. او رسول صلی الله علیه وسلم د دوی په باره کې وفرمایل: پس له ابراهیم او لوط علیهم السلام څخه دوی هغه اوله کورنۍ ده چې فی سبیل الله هجرت کړی دی. او د رسول صلی الله علیه وسلم د اصحابو څخه ابو حذیفه او د هغه ښځه زبیر ابن عوام، مصعب ابن عمیر، عبدالرحمن ابن عوف، ابو سلمه او د هغه ښځه ام سلمه، عثمان ابن مزعون، مقصد ټول 12 نفره په هجرت باندې ووتل، هجرت یې وکړ. دغه خلک د قریشو د بیرې د شپې په تاریکه کې د مکې مکرمې د ښار څخه ووتل، څو سمندر یا دریاب ته ورسېدل، او هلته په کښتۍ کې سپاره سول او بیا حبشې ته ورسېدل. قریش چې د دوی په هجرت باندې خبر سول پسې ور ووتل. قریش چې د سمندر غاړې ته ځان ور ورسوی، خو هغه مسلمانان هلته تللي ول او د حبشې ښار ته یې ځان داخل کړی و. نو بیا مسلمانان د حبشې په ښار کې د نجاشي په ښه همسایتوب کې په فارغه زړه باندې بیا د الله جل جلاله عبادت کوي. ابو بکر صدیق رضی الله عنه هم حبشې ته هجرت وکړي، خو دا هجرت یې پای ته ونه رسېدی، ځکه په لار کې پس له 2 ورځې تګ او سفر څخه د احابیش قبیلې ته ورسېدی. دا قبیله د حبشانو قبیله وه چې دغه خلک عرب نه ول، بلکې دا هغه خلک وو چې اصلا حبشان او په جزیره العرب کې مریان وو، او بیا د وخت په تېرېدلو سره آزاد سوي ول، او یوه حصه خلک یې بیا د حبشې څخه راغلي ول. دغه ټول په یوه ځای کې سره راټول سوي ول او ځان ته یو خاص کلی او متیکه جوړه کړې وه چې قبیلة الاحابیش به ورته ویل کېدل، یعنې د حبشانو قبیله. دغه قبیله لو او قوي قبیله وه. د دې قبیلې مشر او رئیس یو نفر و چې ابن دغنه ورته ویل کېدی. دا ابن دغنه چې کله ابوبکر صدیق رضی الله عنه ولیدی، ول د خیره چیرې ځې یا ابابکر؟ ده ورته وویل ول حبشې ته ځم. ابن دغنه ورته وویل ولې او د څه شي دپاره ځې؟ ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته وویل هجرت کوم، ځکه زموږ قوم آزار او تکلیف راکوي. ابن دغنه وویل یا ستا په مثل سړی باید چې هجرت ته نشي مجبوره، ته د خپل قوم د سردارانو څخه یې، ته په خپل قوم کې مهربانه یې،
پر غریبانو ته خواړه ورکوې، د ضعیفه مرسته کوې، د میلمه عزت کوې. دوی څنګه تا ته تکلیف او آزار درکوي؟ ته باید هجرت ونه کړې. بیرته راځه چې دواړه مکې مکرمې ته ولاړ شو او زه تا ته جوار او امان درکوم. د جوار کلمه زموږ په وروسته بیان کې ډیره ذکر کیږي، د دې دپاره چې ویونکو او اوریدونکو ته د دې کلمې د معنا په سبب مشکلات نشي پیښ، نو به اوس د دغه لفظ مفصله ترجمه وکړو او بیا یې ورګرځولو ته ضرورت نشته. تاسې هم په یاد ولرئ. په عربو کې د ژوند طریقه د ځنګله د قانون و، هر زورور به کمزوری خوړی. هر هغه څوک چې بې قومه او بې قبیلې به و، هغه نفر هلته په تنهایي کې ژوند نسوی کولی. هر چا به د خپلې قبیلې په منځ کې ژوند کوی. که څه هم یوې قبیلې به په خپل مابین کې داخلي اختلافات درلودل، خو نورو د باندیني قبیلو ته په اتفاق ول. که چیرې د نورو ځایو څخه یو څوک راغلی وای، هغه چا په عربو کې انفرادي او تنهایي ژوند نسوی کولی، تر څو چې یوې قبیلې هغه ته جوار یا امان نه وای ورکړی. یعنې د دغه بې قومه سړي ساتنه یو چا پر ذمه نه وای اخیستې، او هغه ذمه یې داسې اخیستل. یو قبیلې به په ښکاره او واضحه ډول په عام مجلس کې او د خلکو په حضور کې اعلان وکړي چې دغه پلانکی نفر زموږ په جوار او په ساتنه کې دی. بیا نو نور قبیلو تعرض نه پر کوئ. دا یو قسم جوار و. او بل قسم جوار بیا داسې و چې یو نفر به په خپله قبیله کې بې کسه و، ورونه او اولادونه به یې نه درلودل، نو د خپلې قبیلې څخه به په امان نه سوی پاتې کېدلی. نو به په دغه قبیله کې په یو قوي نفر پسې وګرځېدی، د هغه څخه به یې جوار وغوښتی. که به هغه قوي نفر د ده غوښتنه قبوله کړه، نو بیا په قبیله کې اعلان وکړي چې پلانکی زما په جوار کې دی. بیا به پر دغه ضعیف سړي چا تجاوز نه کوئ، ځکه بیا به دی داسې وګرځېدی لکه د دې قوي سړي د کورنۍ یو غړی او یو فرد. نو خلک به یا د هغه قوي نفر څخه بیرېدل یا به د هغه مراعات کوئ. هغه ضعیف نفر به د هغه قوي نفر په سایه کې په امن او په امان سره ژوند کوئ. او دغه ساتنې ته دی جوار ویې، چې موږ په خپله ژبه او په خپله اصطلاح کې د دې جوار پر ځای باندې پناه استعمالوو، چې پلانکي و پلانکي ته پناه ورکړه. نو ابن دغنه او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته وویل راځه بیرته مکې مکرمې ته ځو او زه تا ته جوار او امان درکوم. دوی دواړه مکې مکرمې ته رالل او ابن دغنه د کعبې شریف سره ودرېدی او د قریشو په منځ کې په لوړ اواز نارې کړل: ابوبکر صدیق زما په جوار کې دی، که څوک آزار او تکلیف ورکړي هغه د حبشیانو د قبیلې څخه پر ارامه نشي پاتې کېدلی. دا خبر ټول قریش ته ورسېدی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د ابن دغنه په ساتنه او په جوار کې شو، څوک آزار اوس نه ورکوي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خپل کور سره یو ځای جوړ کړی و چې هلته به یې لمونځ کوئ او قرآن مجید به یې وایي، حتی د کعبې شریفې سره به قرآن مجید وایي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې د ډېر نرم زړه خاوند او قرآن مجید چې به یې وایي نو ورسره ژړل بیا. هلکان به ورته ولاړو، د ده ژړا ته به یې کتل. په عین وخت کې به دغه هلکانو قرآن مجید هم ځین زده کوئ او بیا به یې دغه آیاتونه په لارو او په کوڅو کې ویل. پر قریشو باندې دا کار ډېر دروند سو او ډېر په عذاب سول، خو منع کولی هم نسی، ځکه دی د ابن دغنه په جوار کې دی او قریش د قرآن مجید ویل او اورېدل هم نسی زغملی. نو څو نفره قریش ابن دغنه ته ورغلل او ورته ویې ویل: تا ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته جوار او امان ورکړئ، موږ څه نه وویل، مګر داسې دی د کعبې شریف سره ناست وي او زموږ خدایانو ته ښکنځل او بد وایي، نو د دې صبر نسو کولی. ابن دغنه چې په خپل هم کافر او مشرک و، ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته ورغلی ورته ویې ویل: ما تا ته جوار او پناه د دې دپاره درکړه چې د قریشو د ازاره دې وساتم، نه د دې دپاره چې ته د دوی او د دوی خدایانو ته بد او رد ووایه. ابوبکر صدیق رضی الله عنه وویل: ما نه ښکنځل او نه بد ورته ویلي دي، زه فقط قرآن مجید وایم. ابن دغنه وویل: یا زما په جوار کې به ته قرآن مجید هم نه وایې. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته وویل: ما ستا جوار بیرته تا ته در رد کړی دی او زما دا خوښه ده چې د نورو مسلمانانو په مثل باندې په تکلیف او په آزار کې واوسېږم، نه ستا په جوار کې. ابن دغنه بیرته خپلې قبیلې ته ولاړی او ابوبکر صدیق رضی الله عنه په مکه مکرمه کې بې جواره پاتې شو. دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د نه هجرت کولو سبب و. که نه په شروع کې خو د هجرت کوئ، خو دغه ابن دغنه په لار کې راوګرځوئ چې هجرت یې پای ته نه ورسېدی. په دغه وختو کې چې رسول صلی الله علیه وسلم او د اصحاب کرامو ته تکلیفونه او آزارونه ورکول کیږي، نور هم د مسلمانانو هجرت و حبشې ته زیاتېدی. د مسلمانانو ډېر نفر حبشې ته ولاړه
او د نجاشي په باچهي کې ژوند کوئ تر څو چې یو کوچنۍ واقعه پیښه شوه او په حبشه کې د مهاجر مسلمانانو پر ژوند باندې دې واقعې تاثیر وکړي. هغه واقعه داسې وه: په مکه مکرمه کې پر رسول صلی الله علیه وسلم د سورة نجم آخري آیاتونه نازل شول. نو دغه د بعثت د 5م کال د روژې په میاشت کې رسول صلی الله علیه وسلم حرم شریف ته راووتی او هلته د قریشو ډیره لو ډله ناسته وه چې په دوی کې د قریشو مشران او سرداران هم ول. رسول صلی الله علیه وسلم ورته ودرېدی او د سورة النجم په ویلو یې شروع وکړ. کفارو چې کلام الله تر دغه د مخه په صحیح شکل نه و اورېدلی، ځکه قریشو پرلپسې کوښښ دا و چې څوک قرآن وانوري او همیشه به ځینو وځینو ته ویل قرآن ما اوري، بلکې د محمد صلی الله علیه وسلم د قرآن ویلو په وخت کې غالمغال شورماشور جوړ کړي چې نه یې تاسې واوري او نه یې بل څوک واوري. لکه چې دې ته الله جل جلاله د سورة حامیم سجده یا د فصلت په 26 نمبر آیت کې اشاره کړې ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. یعنی هغه کسان چې کافران سوي دي وایي کله چې محمد صلی الله علیه وسلم قرآن وایي نو غوږ مه ورته نیسئ او غالمغال او شورماشور جوړ کړئ، شاید چې په دغه طریقه سره تاسې پر محمد صلی الله علیه وسلم باندې غالبه سئ. اوس چې کفارو الهي کلام د رسول صلی الله علیه وسلم د مبارکې خولې څخه واورېدی، هغه خپله دښمني یې هیره سوه، د خپله ځانه سره بېخبره دي، هر یو په دقت سره غوږ ورته نیولی دي او رسول صلی الله علیه وسلم د سورة نجم آخري آیاتونه ورته وایي چې هغه دا آیاتونه دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت اللازفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. دغه آخري آیات تر ویلو وروسته چې د سجدې آیات دی رسول صلی الله علیه وسلم سجده وکړه. کفارو چې دغه آیات تر تاثیر دوی لاندې سوي ول د ټولو څه بې اختیاره سجده وسوه. کفارو د دغو آیاتو د عظمت او بلاغت تر تاثیر لاندې راغلي ول، حق او بلیغ کلام یې واورېدی. نو د قریشو ټول سرداران او اهل مکه چې دلته حاضر ول ټولو سجده وکړه، بې له یو بدبخت او ضعیفه سپین چې هغه سجده نه وکوله، بلکې د مځکې څخه خاورې راپورته کړې او پر سر یې واچولې یا پر تندي باندې وموښلې، ول ما لره دغه بس دي. مګر د قریشو سردارانو ټولو سجده وکوله. اوس هغه کار ځینې پېښ سو چې دوی د هغه د منع کولو دپاره په کلو ډېر کوښښونه کړي ول چې هغه کار د قرآن مجید اورېدل ول. کله چې قریش ولیدل چې د رسول صلی الله علیه وسلم خبرې دونه تاثیر لري چې حتی دوی هم د هغه تر تاثیر لاندې راله او خبره تر داسې ځای ورسېدله چې دوی هم سجده وکول، دا کار پر قریشو ډېر دروند سو. تر اوسه دوی خلک منع کول چې د رسول صلی الله علیه وسلم خبرو ته غوږ ونه نیسي او د هغه تر تاثیر را لاندې نیسي، او اوس په خپله دوی سجده وکول. قریش ډېر غمجن ول، خو دا خبره په خلکو کې نشر سوه چې قریشو د رسول صلی الله علیه وسلم خبرو ته یا د رسول صلی الله علیه وسلم د خبرو په واسطه سجده وکوله. خو د حبشې مهاجر مسلمانانو ته دا خبر داسې ورسېدی چې قریش ټول مسلمانان سوي دي او اسلام ته داخل سوي دي. سجده په اسلام سره بدله سوه. هغه کسانو چې دا خبر ومنئ چې رښتیا هم قریش اسلام ته داخل سوي دي، نو د دغه کال د شوال په میاشت کې بیرته د حبشې څخه مکې مکرمې ته رارهي سول، ځکه دوی ویل والقوم ایمان راوړي او تر دې وروسته موږ ته ازار نه راکوي، نو موږ ولې ژوند په هجرت او د رسول صلی الله علیه وسلم څخه لیرې تېروو. تاسې پوهیږئ چې هجرت په خپله د عذابو او د دردو د اقسامو سوي قسم درد او عذاب دی چې د دین په لار کې دغه مهاجرینو قبول کړی. اسلامي هجرت د ازارو څخه تیښته او د راحت طلبول نه دی،
بلکې یو تکلیف په بل تکلیف سره تر هغه وخته پورې بدلیږي تر څو چې د الله د طرفه نصر او بری راځي. او ته پوهیږي چې په هغه وخت کې مکه مکرمه هم دار اسلام یا اسلامي ملک نه و چې څوک ووایي اصحاب کرامو څنګه دار اسلام پرېښود او د خپلو ارواحو د ساتنې دپاره د کفر ملک ولاړل. په هغه وخت کې مکه مکرمه او حبشه او نور ملکونه ټول سره یو شی ول او د کفر ملکونه ول. او په دغه ملکو کې چې هر یو د اصحاب کرامو د دین او د دعوت دپاره په هغه کې اسانتیا موجوده وه، هغه د دوی دپاره لایق او وړ. دا چې څوک د یو اسلامي ملک څخه بل اسلامي ملک ته هجرت کوي، په هغه کې 3 حکمه دي. اول، یا دغه هجرت واجب دی. دویم، یا دا چې دغه هجرت مباح دی. دریم، یا دا چې دغه هجرت حرام دی. اول، د خپل ملک او وطن څخه بل اسلامي ملک ته کفري ملک نشي، هغه وخت هجرت واجب دی چې مسلمان په دغه خپل ملک اسلامي شعائر لکه لمونځ، روژه، اذان او حج نسی ادا کولی. نو پر ده باندې دا واجب دی چې د خپل ملک څخه ولاړ شي و یو اسلامي ملک ته. دویم، د خپل وطن څخه بیا هغه وخت بل اسلامي ملک ته هجرت مباح او جایز دی چې په دغه خپل ملک کې داسې تکالیف ورسیږي چې د ده ژوند ورتریخوي. نو ده ته دا جایز او روا ده چې دغه خپل ملک څخه بل اسلامي ملک ته هجرت وکړي، نه دا چې د ښه او مستریح ژوند دپاره کفري ملکو ته ځي او بیا وایي چې هجرت مې وکړي. دا او کفري ملکو ته تلل دا هجرت نه بلل کیږي، لکه اوس چې بعضې ناپوهان یې د ځان دپاره دلیل بولي. او دریم قسم هجرت، هغه وخت بیا د خپل ملک څخه هجرت کول حرام دي چې د ده په هجرت کولو سره د ده په ملک کې د اسلامي واجباتو څخه یو واجب پاتې کیږي او بې له ده څخه هغه دیني واجب نسی پر ځای کېدلی. نو په دې وخت کې د هجرت کول پر ده باندې حرام دي. دا د هجرت کولو په باره کې فقهي احکامو. بیرته خپلې قصې ته راځو. نو مهاجر اصحاب کرام د دې خبرې په اورېدلو سره چې ټول قریش اسلام ته داخل سو، د حبشې څخه د مکې مکرمې پر طرف باندې رهي سو. کله چې مکې مکرمې ته دونه نږدې سول چې د 1 یا د 2 ساعتو لار پاته وه، دوی ته هغه اورېدلی خبر چې په واقعي شکل سره ورمعلوم سو او پوه سو چې دغه د آیاتو د عظمت تاثیر و چې قریشو سجده وکول. په حقیقت کې نه قریشو ایمان راوړی دي او نه مسلمانان سوي دي. نو څوک بیرته د هغه ځای څخه حبشې ته وګرځېدل او ځینې یې په پټه یا د قریشو څخه د یو چا په جوار کې مکې مکرمې ته داخل سول. او دلته په مکه مکرمه کې پر دغو راغلو کسانو او نورو عام مسلمانانو باندې عذابونه او ازارونه نور هم زیات سول. قریشو ته دې خبر ډیر زور ورکوي چې مسلمانان د نجاشي په همسایتوب کې په آرامه او په هوسایي سره ژوند کوي او رسول صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو دپاره بله چاره نه لیدله بې له دې څخه چې 2 وار بیا د حبشې د تګ مشوره ورکړي. او دغه 2 وار هجرت تر هغه اول وار ډیر سخت او مشکل و، ځکه دا وار قریش ورته ویښ او ورته بیداره دي او دا یې اراده وه چې مسلمانان به هجرت ته نه پرېږدو. خو بخت د مسلمانانو ملګری و او الله دوی دپاره دغه سفر اسانه کړی و. د مخه تر دې چې قریش پسې ورسیږي، مسلمانان حبشې او نجاشي ته رسېدلي وو. په دغه 2م هجرت کې د نارینهو شمېر 83 نفره و او 18 په دې کې یا 19 ښځې هم وې. د حبشې مهاجر مسلمانانو ته د قریشو چم او حیله. د مکې مکرمې مشرکان په دې ډیر خواشیني او ناراضه وو چې مهاجر مسلمانان د خپل دین او خپلو ځانو دپاره د امان ځای پیدا کړي. نو غواړي چې هغه مهاجر مسلمانان هم په یو طریقه سره مکې مکرمې ته راولي، ځکه چې هغه مسلمانان د دوی د ازاره څخه فارغه دي او قریش په دې نه ول خوښ چې څه مسلمانان بې تکلیفه او بې ازاره پاته سي. نو قریشو د خپلو سردارانو څخه 2 نفر چې هغه قوي او هوښیار نفر ول، دا اختیار کړ چې دا به حبشې ته ځي او هلته به نجاشي په دې راضي کوي چې دغه مهاجر مسلمانان بیرته مکې مکرمې ته د دوی سره راولېږي. دغه 2 نفره چې یو یې عمرو بن العاص او بل عبدالله ابن ابي ربیعه و. که څه هم دغه 2 نفره په وروسته کې مسلمانان سوي دي، خو په دې وخت کې چې دوی نجاشي ته قریش ورلېږي لا اسلام نه دی راوړی. قریشو په خپل منځ کې مشوره سره وکوله چې موږ باید کومه هدیه، یو سوغات، یو تحفه باید چې نجاشي او د هغه و درباریانو ته ورولېږو چې هغه په خوشحاله سي او دغه زموږ غوښتنه قبوله کړي. نو ځینو وویل چې د نجاشي د څرمنې څخه جوړ سوي شیان ډېر خوښ دي. قریشو هم دغه د څرمنې څخه جوړ شوي شیان د شام څخه راوړي وو. ښه ښایسته چرمي شیان یې درلودل
نو یې هغه د دې چرمي شیانو څخه یې ډېر سوغاتونه د نجاشي او د هغه د وزیرانو او د درباریانو دپاره سره یو ځای کړل. څنګه چې نجاشي نصراني و او حبشه هم د نصرانیت پر دین باندې وه، نو یې د نصاراو د علماو دپاره هم هدیې او تحفې ورسره واخیستې. دغه 2 نفر د هدیو او د سوغاتو سره حبشې ته ورسېدل. د مخه تر دې چې نجاشي ته ورسیږي، د هغه درباریانو او د وزیرانو او د باچا د حاضر باشانو په ملاقات باندې شروع وکوله. هغو ته یې هدیې او سوغاتونه ورکړل. معلومه خبره ده چې هغه هم په دغو سوغاتو باندې ډېر خوشحاله شول او بیا یې دغو درباریانو ته د قریشو وویل، او دلته په حبشه کې زموږ د قوم خلک اوسیږي چې د مکې څخه هجرت راکړی دی او یو نوی دین یې راوړی دی چې نه موږ په دې دین یو او نه تاسې په دغه دین یاست. د دې خبرو صحیح مقصد دا و چې دغه درباریان د مسلمانانو څخه ناراضه او ورته په قهر کې، او موږ غواړو چې د نجاشي سره په دغه باره کې ووینو او خبرې ورسره وکړو. درباریان ورته وویل هو بالکل کولی شي، څنګه چې دغه خلک ستاسې قوم دی، ستاسې خلک دي، نو تاسې حق لرئ چې د هغو په باره کې د نجاشي سره خبرې وکړي. درباریانو وعده ورسره وکوله چې د دغه ملاقات په وخت کې به د دوی مرسته هم کوي. څو دغه 2 نفره د قریشو نمایندګان د نجاشي دربار ته ورغلل. هغه راوړي سوغاتونه یې نجاشي ته ورکړل. نجاشي هم ډېر خوشحاله شو او بیا دغه 2 نفرو د مهاجر مسلمانانو په باره کې خبرې شروع کړي. ول ایها الملک، زموږ د ملک او د وطن څخه ستا وطن ته 2 نفره بې عقل ځوانان راغلي دي چې د خپل قوم له دینه اوښتي دي او ستا په دین کې هم نه دي داخل سوي. یو بل نوی دین یې د ځانه څخه جوړ کړی دی چې نه یې موږ پېژنو او نه ته، او دوی د قوم د مشرانو چې د دوی پلرونه او اکاګان دي، هغو د قوم مشرانو موږ تا ته رالیږلي یو د دوی په باره کې چې دوی بیرته زموږ سره ولیږي چې بیرته یې هغه خپلو مشرانو ته په لاس ورکړو، ځکه هغه د دوی قوم دی او د دوی ښه څارنه کولی شي او د دوی په غلطیاو باندې ښه خبر. درباریانو هم په خپل نوبت سره وویل دوی حق او صحیح وایي، هغه راغلي کسان باید دوی ته ورتسلیم کړي، خپل وطن او خپل قوم ته باید چې د ځانه سره بوشي. نجاشي وویل چې زه ظلم نه کوم، ستاسې خبرې مې د هغو په باره کې واورېدې، خو اوس غواړم چې د هغو خبرې هم واورم، بیا وروسته حکم کولی سم. خو په دې حال کې درباریان وویل موږ دوی پیژنو او دوی په خپل قوم کې معتبره او د عزت خاوندان دي، دوی حق او رښتیا وایي. نجاشي وویل یا دا ظلم دی چې د یوه طرف په خبرو سره پر هغه بل طرف حکم وکړم، حتما باید چې هغه بل طرف هم راوغواړم او د هغه خبرې واورم. واقعا هم نجاشي عادل و او رسول صلی الله علیه وسلم مخکې د هغه په باره کې مسلمانانو ته فرمایلي و چې حبشې ته هجرت وکړي، ځکه هلته یو باچا دی چې د هغه په ملک کې ظلم نه کیږي. که څه هم نجاشي مسلمان نه و مګر ظالم هم نه و. نجاشي پر دې ټینګار وکړي چې تر هغو حکم نسم کولی څو چې د هغه بل طرف خبرې وانورم، او په حدیث شریف کې راغلی دي که یو سړی په داسې حال کې درته رالی چې یوه سترګه یې د لاسه ورکړې وه او له یو نفره څخه یې شکایت کوئ چې هغه دغسې راسره وکول، ته به د ده په باره کې د فایدې حکم نه کوې تر څو چې هغه بل نفر ونه ویني، ځکه ښایي چې د هغه 2 سترګې د منځه تللې وي، بیا نو څوک ظالم دی. د دې حدیث شریف څخه مقصد دا دی چې پر حکم کولو تلوار کول، بې له ځایه پر حکم باندې تلوار کول او پوره موضوع باندې ځان نه خبرول، دا د انسان کمزوري ده. باید چې په پوره موضوع باندې سړی ځان خبر کړي. نو نجاشي هم پر خپله خبره ټینګ و او ویل یې زه باید چې د هغو خبرې هم واورم. درباریانو هر څه کوښښ وکړي چې نجاشي د دغو 2 نفرو د غوښتنې سره سم حکم وکړي، مګر نجاشي تر هغو چې زه د مسلمانانو خبرې نه واورم دا امکان نه لري چې حکم وکړم. نجاشي امر وکړي چې مسلمانان راولي. محترم اوریدونکو، څنګه چې وخت پای ته رسیږي د مسلمانانو د راوستلو او بیا د هغو د خبرو بیان به انشاءالله تعالی په راروانه برخه کې وکړو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.